محسن داوړ یو ځل بیا پاکستان ته وښودله چې افغان و، افغان دی او افغان به وي. د پاکستان د ولسي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تن مشر محسن داوړ په خپله یوې وروستۍ مرکه کې له مشال راډیو سره ویلي د کوزې پښتونخوا د پښتنو یوازې جغرافیې بدلون کړی دی، ملت یې لا هم افغان دی او له افغانستان سره پخوانی او کلکې رشتې لري. د محسن داوړ په وینا کله چې پاکستان نه و جوړ شوی هم دوی افغانان وو، او کله چې پېښور د هند یوه صوبه وه هغه وخت هم دوی افغانان وو، او د ډیورنډ د کرښې نه مخکې چې د کوزې پښتونخوا پښتانه د افغانستان حصه وو هم دوی افغانان وو. د مشال راډیو د خبریال ځلاند یوسفزي دغې پوښتنې ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې اکثره د لر او بر یو افغان غږ اوچتېږي، چې ځینې خلک دا ګڼي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغانستان او پاکستان د پښتنو د یو ځای کېدو لپاره کار کوي، آیا دا رښتیا دی؟ محسن داوړ ورته په ځواب کې وایي دا ناره موږ د پښتون ټرینډ فیډریشن نه دا ناره وهو، دا خو کومه نوې ناره نه ده چې مثال یې پی ټي ایم راوړه او یا د دې نه مخکې چې دا غږ اوچت کړی نه و. محسن داوړ وایي د کله نه چې سیاسي شعور ترلاسه کړی او د سیاست په لاره کې مزل پیل کړی دی، د لر او بر یو افغان غږ یې اوچت کړی دی. د محسن داوړ په وینا د جغرافیې بدلیدل د چا ملیت نشي بدلولی. هغه وایي که چېرته د انګلستان تابعیت هم واخلي دی به افغان وي او د افغان په نامه به یادېږي. محسن داوړ زیاتوي چې له افغان قوم سره ظلم ورته د منلو نه دی او په خلاف به یې تر مرګه هم خپل غږ اوچتوي. دا په داسې حال کې ده چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم فعاله مشران د پاکستان د جابر حکومت د ظلمونو ښکار شوي دي او وخت نه وخت د دوی مشران بندونو ته استول شوي دي، چې ځینې راخوشي شوي دي او ځینې لا اوس هم په بندونو کې دي. د غورځنګ پیاوړي مشران لا هم هڅه کوي تر څو چې د پښتنو د حقوقو لپاره شپه ورځ کار وکړي او د پاکستان څخه د پښتنو د حقوقو په ترلاسه کولو کې رغنده رول ولوبوي. د پی ټي ایم مشر منظور پښتين وایي تر هغه به کېنني تر څو چې د پاکستان د ظالم ریاست څخه د پښتنو حقوق نه وي ترلاسه کړي او پر پښتنو باندې ظلم کول بند شوي نه وي.